د جلال آباد ښار په اوله ناحیه کې د زنګوی غوره لیګ تر نامه لاندې د 20 لوبډلو ترمنځ تورنمنټ پیل شو چې د جلال آباد ښار برسیره به پکې د نږدې پرتو ولسوالیو څخه هم د ټیپ بال لوبډلې ګډون کوي. د دې تورنمنټ مسؤل عرفان الله صافی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ټورنمنټ چې موږ د زنګوی په ساحه کې په لاره اچولی دی، شلو ټیمونو په دغه کې برخه اخیستې ده او ځوانانو ته یو د مینا یو تفریح برابره کړې ده. یاد تورنمنټ چې د زنګوی په مرکزي لوبغالي کې نن رسما د سیمې د مشرانو او ځوانانو لخوا د پټۍ په پرې کولو سره پرانسته وشوه. له پرانستې وروسته عرفان کرکټ کلب د شیر کرکټ کلب سره د تورنمنټ لومړی میچ ترسره کړ. دا چې دا ډول تورنمنټونه به د سیمې په ځوانانو څه اغیزه ولري په اړه نیکمل فدا څخه اورو. اصلا هدف یې دا ده ځوانان یو ځای کول دي چې ځوانان یو ځای شي او ښه لارې ته تشویق شي، د بدو لارو نه منع شي. انشاءالله موږ نور هم کوششونه کوو چې نور هم دې لارې ته ټورنمنټونو ته انکشاف ورکړو. که له یو پلوه د افغانستان د ملي لوبډلې له بریاو وروسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې ګڼ شمېر ځوانانو کرکټ ته مخه کړې، له بل پلوه دغه ځوانان له تجارانو او مسؤلینو څخه هیله لري چې دوی سره دې د لوبډلو د سپانسرشپ، میدانونو جوړولو او د وسایلو په اخیستلو کې مرسته وشي. تجارانو ته غوښتنه ده چې موږ سره باید په لوبغاړو کې مرسته وکړي، ټیمونه باید ونازوي، موږ ته زمینه برابره کړي د سپانسري زموږ باید دلته وکړي د ټیم لپاره، لباسونه جوړ کړي هر ټیم ته، بزنس شخصي ځان ته زموږ ټیم ته باید هر ټیم ته هر لوبغاړي ته باید دا شی جوړ کړي چې د هغې دغه نشهیي موادونه باید په امان کې شي او لوبې ته مخه وکړي. یاد دې وي چې د دې تورنمنټ د ښه ترسروي په موخه پښتون موبایل، خوشبو محل، حسنا مدني اوبو شرکت، پامیر تعلیمي مرکز، وطن انسټیټیوټ او محمد لال سپورټس پلورنځي د مالی ملاتړ ژمنه کړې چې د هرې سیالۍ وروسته او په اخري مراسمو کې به لوبغاړي په ډالۍ ونازوي.